خو سلاګانې به راتلي مجاهدینو ته ډالرې به راتلي دې پاکستان به هغه سلا وړي په خپلو سلاګوټ کې بیخي مجاهدینو ته به خرابه سلا ورکوله یقین وکړئ چې دغه ایټم بم یې زموږ په سر جوړ کړی دغه موټروی زموږ په سر جوړې کړي دا F-16 تیارې زموږ په سر جوړې کړي د پاکستان د دلال رصد ته ماته بله ګټه وښیه خو ټول عمر دلالي امریکایانو ته کړې ده په خارجیانو ته دلالي کړې ده سیمې رابانه دلته پې خپله ګېډه مړه کړې ده او که غټه نشاني دا ده چې د مقبوضه افغانستان خیبر پښتونخوا پښتانه چا خرڅ کړه خو همدغه پاکستاني رزیل ریاست خرڅ کړه که نه یو منټ صبر کړه ته د دې ګیرې ته وګوره د ګیرې وانې هندو مسلمان کېږي او ته وګوره چې د کمنټ ته وګوره او بیا د پاکستان دهشتګرد ریاست بیرغې لګولې نو خبره دلته دا ده چې افغانانو ورونو زموږ په سر وانې تجارت کړې د هر یو افغان په سر وانې د میاشتې څومره ډالر راتله دا ټول پاکستان پټول دا ټول پاکستان استخباراتو پټول نو خبره دا ده چې موږ وانې دا احسان نه کوي چې موږ 45 کاله دلته وخت تېر کړی د سیمې رابانه او بیا دې زما کور وران کو زه تانه یو پوښتنه کوم چې زه تا بېګاله میلمه کم په تا قتلمې م وخورم پولاونه هم در وانې ووم کابلي پولاو هر شی خوراکونه در وانې وخورم ښه دې ونازومه خو کور ته دې په بله لاره خلک لېږم او بم ورته ږدي کور دې د منځه وړم ته ماته وایي چې دا ښه دي که دا بد دي افغانانو پاکستان موږ سره هغه کار وکړو په دغه کیمپونو کې د کچهګړۍ د شمشتو د یکاغون د مټې د الیپور دا ټول کیمپونه ما لیدلي دي ما ته دې څوک نه ښایي دې ته به دومره شی نه راتلو دومره مواد به راتلو د دې نړۍ نه چې یقین وکړئ چې تا تصور نه شو کولی تر نغدو پیسو پورې تر لوښو پورې تر لوښ د ترکاري چې پکې پخی دا شی نه دا یقین وکړه ټول پاکستان ریاست پټول زه مرګړي م رالم تاسې رالم نو خبره دا ده چې زموږ په سر باندې تجارت کړی افغانانو ورونو موږ یې ذلیله کړي وو زموږ پښتانه یې تباه کړي دي موږ یې سیمې رابانه په نړۍ باندې خرڅ کړي وو او اخره کې نن چې دغه حالاتو چې کوم حالاتو کې به افغانان پاکستان ته راتلل دا د 1980 خبره درته کوم 45 کاله مخکې خبره درته کوم په هغې وخت کې چې زه راتلم پاکستان ته پاکستان رزیل ریاسته پاکستان دهشتګرد ریاسته پاکستان فرعون ریاسته الله دې ټوټې کا په هغه وخت کې چې زموږ افغانان راتلو پاکستان ته په هغه وخت کې د نه پوښتنه کوله چې تا اسناد لري ویزه لري کارت لري که نه لري ځکه په هغه وخت کې تا زما خاوره استعمالوله تا زما وجود استعمالول په ما کې د ډالر زما په سر د ډالر اخیسته په هغې وخت کې د مهاجر چې وو د دې میلمانه وو ښه خلکو خو چې کله دې رانه مطلب پوره شو نو سیمې رابانه بیا دې سیمې رابانه راواغېستمه سیمې رابانه دهشتګرد یې م رانه جوړ کړو ودې ویله چې مهاجر تو تباه و برباد شو خو هغه وخت کې به دې راته مهاجر ویلی وې که نه چې همدغه مجاهدین لیډران هر یو د شمشتو کیمپ کې د بیل حکومتو کچهګړۍ کیمپ کې د بیل حکومتو دې مجاهدینو ته هم دومره اختیارات ورکړي چې تا به ویلی چې دا د پاکستان حکومت ټول د دې په لاس کې دی دا ځکه چې هلته دې په افغانستان تباه و برباد کوو افغانستان دې په ورانو اگر چې دې په وران کوو مقصد دې چې پوره شو ما ته وایې چې مهاجره هغه وخت کې مهاجر نه ومه چې ما د وروس سره سینه اړمه کړې وه او ستا دا چټل پاکستان مې بچ کو او وروس چې دی ګرم اوبو ته تلو خپله سینه مې ورته اړم کړه سیمې رابانه هغه مې ټوټې کو ته خو تاریخ ته خو د دالو د لنګ تاریخ دی معلوم دی په بنګلادیش کې د 93 پرتګونه اوس هم پراته دي په انډیا سره د 4 دي که 3 جنګ کړي ټول دې بېللي دي بله ورځ 15 بلوچانو ستاسې 400 پوجیان یې دله مړه کړه 15 بلوچان په دغه ټرین چې هغه ریل ګاډۍ یې دنه بوتلی 15 بلوچان دا ستاسې تاریخ دی ستاسې تاریخ خو موږ ته معلوم دی او انشاءالله افغانانو دا کم خلکو چې زموږ د افغانانو په دې افغانانو باندې چې کوم ظلمونه کېږي او د پاکستاني رزیل ریاست د سیټ یې اخیستې او د افغانانو په خلاف یې ویډیوګانې کړي دا ویډیوګانې موږ ټولې سیب کړي دي ځان سره هم ساتلي دي وخت را روان دی چې انشاءالله د افغانستان بیرغ د فتح بیرغ به انشاءالله دا پاټک لګېږي او دا به لوی افغانستان جوړېږي دا بلوچان او دا پښتانه به ټول یو لوی کور افغانستان به جوړوي د خیره بیا به تاسې سره موږ حساب کوو په والله چې رزیلانو دا خبره مې واورئ دا پښتنو ته وایم چې هغه پښتانه زموږ په افغانانو خوشحاله شوي قسم دی چې دې مریو کې دله پړي واچو او د دې اټک سکسین وانې م وکړو تاسې یو ځکه تاسې هغه منافقین هغه رزیلان هستئ چې دلته بیا خبرې مو کوئ چې په یوروپ کې چې خلک ناست دي د دې د نفرتونو د وجې چې دا مشکلات جوړ کړو په سترګو ړوند شي دا مهاجرو خو دا اولنۍ قصه نه ده که دا د نفرتونو خبره نو د سوات والا خلکو کم نفرت کړی
چې هغې وانې بمباریان یې وکړه اپریشنونه یې پرې وکړه د سوات خلکو په خپلو دوکانونو د پاکستان بیرغ رسم کړی مګر پاکستان په هماغې بمباري وکړه د سوات خویندې میندې بې عزته کړي توهینونه یې ورته وکړه مهاجر کړه د کچکړې په کیمپونو کې واچول د وزیرستان خلکو کم نفرت خور کړی په 2008 کې چې هغې سې مهربانه راواغسته مهاجر یې کړه په کورونو په مارکیټونو یې ورته بمباري وکړه شهیدان یې کړه 210 جماعتونه پاکستان رضي ریاست په دې 20 کالو کې شهیدان کړي دي 6.5 پښتانه په بمونو باندې کېنولي دي سې مهربانه مشران هغې شهیدان کړي دي 1,00,000 سې مهربانه شهیدان کړه په زرهاوو په امریکایانو په ډالر خلکو ورسره د مشرف کتاب دی وګوره کم نفرت هغې خلکو خورو مونږ خو یو سمه لاره د خپلو افغانانو پښتنو ته وښوده او موږ خپلو افغانانو پښتنو ته ویو چې انشاءالله هغه سخت شپې چې کله موږ د وروس په وخت کې پاکستان ته راتلو په کچاګړې په شمشتو کیمپ کې په یکاغون کیمپ کې په مټه کیمپ کې په علیپور کیمپ کې چې دومره لړمانان او ماران به په هغې وخت کې نه اوبه وي نه برق و سخت شپې هم تېرې کړې که اوس حالات بدل شو خپل وطن ته ځئ په خپل وطن لرئ خپل لوی کور افغانستان لرئ امن پکې دی انشاءالله مشکل پکې نشته دا مشکلات چې سوي دا به خدای حل کړي خپل وطن هم دی ځمکه به لرئ پوله به لرئ پټۍ به لرئ هغه وخت هم رایاد کړي چې هغه وخت کې ستاسې څه شو تاسې خو محنتي خلک هستئ تاسې خو د کار کسب خلک هستئ ورشئ په مقبوضه افغانستان خیبر پښتونخوا کې کاروبارونه د چا دي ټول به د پورته افغانانو پښتنو وطن وي ورشه په لاهور کې وګوره ورشه په کراچۍ کې وګوره ورشه په دوبۍ کې وګوره راشه په لندن کې وګوره راشه په امریکا کې وګوره په نور ځایونو کې وګوره چې ټول د افغانستان د افغانانو پښتنو کاروبارونه تجارتونه دي 15,000 تجاران صرف په دوبۍ کې اوسېږي نو دا خبره دا ده چې هغه وخت کې هېڅ شی نه و موږ دا حالت سره مقابله کړې اوس خو الحمدلله هر څه شته دی نو موږ د افغانستان په اوسني حکومت دا هم غږ کوو چې دغه د مکتبونو دا بعضې مسایل حل کوي او بل د دې افغانانو دپاره یو تاسې یو اعلانیه مو کوي چې دغه افغانان دغه رزیل پاکستان یې راوباسي نو د دې په باره کې هم تاسې یو فکر یو سوچ وکړئ نو افغانان ورونو انشاءالله دا وخت به تېرېږي سختې شپې دي سختې شپو پسې خامخا رڼا راځي انشاءالله وخت به داسې راشي چې بیا به انشاءالله موږ او تاسې د یو لوی کور افغانستان خاوند کېږو او دا وخت را روان دی بالکل بلوچ دې ته تیار دي چې لوی افغانستان جوړ شي انشاءالله د مخکته د مقبوضه افغانستان پښتانه دې ته تیار دي چې لوی کور افغانستان جوړ شي او د دې پنجاب دهشتګرد نه خلاص شو د ښکته پښتنو ته دا ویم چې زموږ او ستاسې تاریخ یو دی مړان هم یو ده احمدشاه بابا بچی نیو نه د قائد اعظم کافر بچی نیو موږ د خوشحال خان بابا بچی نیو موږ د میرویس خان بابا بچی نیو موږ د محمود غزنوي بچی نیو موږ د دې پیرنګي د ناجایز اولاد د پنجابک بچیان نه یو دا پنجابک په ما تا کې بې اتفاقي جوړه کړې ده تی په لر او په برې تقسیم کړې تی په یوسفزي او په احمدزي او سې مهربانه په صافي او په ممن او په اپریدي او په مسعود او په وزیر او په بل تقسیم کړې دا د انګریزانو پالیسي ده او دې پنجابک دهشتګرد ریاست ته ورکړې ده سې مهربانه په موږ پښتنو کې اچولې ده که کله موږ یو مسلمانان شو یو افغانان یو پښتانه شو داسې منډې به ترې وباسو د دې پنجابي نه چې قسم په خدای چې د بنګلادیش یادونه به انشاءالله چې دا بیا هیر کړي هغې خو ته 93 زرونه پوځیان نه پرتګونه او کمیسونه ایستلي وو موږ به یې د دې ټول پوځ نه انشاءالله وباسو زموږ تاریخ او مړانه معلومه ده زموږ افغانیت پښتو معلوم دی زموږ په دنیا کې تاریخ معلوم دی او انشاءالله دا ورځ تاسو ته زیری در کوم چې انشاءالله خامخا به لوی افغانستان جوړیږي ما تاسو ته ویلې چې موږ سره بلوچ او ټول انشاءالله یو فکر یو نظر دی او وخت هم داسې راغلی چې موږ یو د لوی افغانستان نه بغیر بل علاج نشته دی دا پنجابک ته نه پرېږدي چې ته سې مهربانه دغه وکړي بهرحال بیا هم زه لږ لایف ته راغلی او سیلم دومره نه ده پاتې خو زه بیا هم د خپلو افغانانو چې په کوم په خیبر پښتونخوا مقبوضه افغانستان کې پراته دي مننه وکړئ د خیبر پښتونخوا د دې حکومت نه علي امین ګنډپور صاحب نه د عمران خان د والا د دې پارټۍ نه د پي ټي آی د ورونو نه د دغه حکومت نه چې ویلان وکړو او زه هغه خلکو ته ویم چې لر او بر یو افغان خو ډېرو شو اوس څه کې د دې افغانانو په باره کې چې د پاکستان ظلم او وحشت ورسره کوي دا ریاست تر دې سره څه کې خالي په لر او بر په افغان د منظور پښتون نه ډېره مننه چې هغې زبردست اعلان وکړو زبردست بیان یې ورکړو منظور علي پښتون چې یاره سې مهربانه دا زموږ د افغانانو خاوره دا زبردست بیان ورکړو دغه شانې بیانونه ورکوي ورکه داسې بیانونه چکزی صاحب ورکه ایمل ولی صاحب ورکه فضل الامانه ورکه سراج الحق د سیلان ورکه آفتاب شیرپاو صاحب د سیلان او ووایه چې دا د افغانانو خاوره ده د پښتنو خاوره ده څه رقم چې منظور پښتون دا اعلان وکړو څنګه چې سې مهربانه علي امین ګنډپور صاحب اعلان وکړو چې دا افغانان د چا پلار هم په زور نشي سي او زه د مقبوضه افغانستان خیبر پښتونخوا پولیسو ته ویم که څومره چا سي آی جی اس که څومره سي دا واورئ چې ستاسې په درد
ستاسې په مرګ ستاسې په شهادت باندې قسم دی که پنجاب د خفه کېږي موږ افغانان موږ پښتانه ستاسې په درد باندې خفه کېږو پنجابی تا ته وایي مرګ یا هلاک وګیا مګر موږ تا ته وایو چې ته شهید شوی نو د دې خپلو پښتنو سره ظلم ونه کوي یا د خیبر پښتونخوا پولیسو دا ستاسې ورونه دي دا ستاسې وینه ده تم د احمد شاه ابدالي بچی دام د احمد شاه ابدالي بچی تم افغان پښتون یې دام افغان پښتون دی د 88 کالو ناجایز اولاد چې د انګریز نه پیدا شوی پنجابک هغه د 1500 کالو تاریخ سره څنګه ډغرولی شي د خپل ورونو سره ظلمونه ونه کوي دیوانې چاپې ونه وښئ دا ونه نیسئ د دې نه پیسې وانه لئ ځکه وخت را روان دی چې انشاءالله بیا به لوی افغانستان جوړیږي او بیا به تاسې په دې کړنو باندې چې د افغانانو سره هم دا ظلم کړی د وحشت هم ورسره کړی چار چا ورسره وکړو که پولیس وکړو که بل وکړو بیا به انشاءالله بیا به په دې خپلو دغه باندې خپیمان هستئ خو نن درته ویم چې د خپلو ورونو عزت هم کړی احترام هم کړی موږ ته د ښکته وطن پښتنو چې اول موږ مړی راغلی په پښتونخوا کې د موږ د پورته وطن د افغانانو قسم دی چې اول کټ ما ته د ښکته پښتونخوا پښتون نه ایستلی اول د جنازې اعلان راته دک کړی په جومات کې اول دزه ما سره منډه تړه والې نو موږ او تاسې یو ورونه یو وینه یو او دغه کم دسیسه چې د پښتنو افغانانو په خلاف باندې د 88 کاله تقسیم کړي دي د دغه د یووالي کوشش وکړئ راځئ دلته د اتفاق او د اتحاد دپاره کار وکړو انشاءالله دا وخت را روان دی چې د لوی افغانستان تیږه به یې خود کېږي او زه تاسو ته ټولو ته دا ویم چې ته دوبۍ وګوره او ته سوات وګوره یا د دوبۍ پښتونه چې په دوبۍ کې پروت دی ته ماته دا ووایه چې سوات ښایسته دی که دوبۍ ته ماته ووایه چې پښتونخوا کې ډېر مدنیت دي که په دوبۍ کې دوبۍ یو خالی چکر لري ابوظبي ته وګوره سعودي ته وګوره کویت ته وګوره هغه یو تیل لري پښتونه ستړی شم دته ته 11 شی نه لري تیل لري برق لري ګیس لري مدنیت لري کانې لري اوبه لري فروټ لري هر رقم میوجات لري هر رقم موسم لري نختر لري که حساب مې کړه 11 شی نه دي خو ته د سوات سپین سړی په دوبۍ په سرو شګو کې کار کوي د سوات سپین سړی په سعودي په سرو شګو کې کار کوي دا دې پنجابک ما نه هر څه اخیستي دي ما نه مدنیات اخیستي ما نه قوله قبضه کړې ده ما برق زما دی تا خدای شي برق زما دی پنجاب وړی دی په ما باندې بېرته خرڅوي قوله زما ده ګیس زما دی نو چې انشاءالله لوی افغانستان جوړ شي موږ د څه شي کمی لرو ګیس چې دی د بلوچانو دی به په لوی افغانستان کې راشي موږ او تاسې به لاره سمندر ته پیدا کړو تجارت ته داسې به د افغانستان نه لاره وي تاجکستان ازبکستان ته موټروی به وي ټرینونه به وي چې یو ځل د دې کینسر بیمارۍ پاکستان هم خدای پاک خلاص کړي ویم چې د اټک نه خوا هندوان حکومت وی ښه وه انډیا حکومت وی ښه وی خو چې نه د پاکستان رذیل حکومت وی ځکه چې دا دهشتګرد د مقبوضه افغانستان پښتونخوا او د افغانستان دا څومره میوجات چې دي دا څومره فروټ چې دي دا څومره سبزیجات چې دي دا د انډیا د 2 ولایتونو کېږي دومره نفوس لري وینه خو په منځ کې دا کینسر بیماري جوړه کړې که رب العالمین د دنیا د نقشې نه ختم کړي او انشاءالله وخت راغلی چې دا به ختمېږي نو موږ به خپل تجارت کولی بزنس به کولی زه دا یقیني ویم چې لوی افغانستان جوړ شي که نه دا تیاري به انشاءالله د دوبۍ نه د سعودي نه د قطر نه د ابوظبي نه د نور ځایونو نه ډکېږي او بیا به لوی افغانستان ته راځي کاروبار ته به خلک راځي تجارت ته به خلک راځي سي مهربانه چکرو ته به خلک راځي ما سویزرلینډ لیدلی قسم درته خورم چې د سویزرلینډ نه د سوات ښایسته دی قدرتي شی نه دی په سوات کې دغه شان د افغانستان کې وګوره ته ورشه نورستان وګوره ته ورشه نور شمال طرف ته وګوره نو موږ ټوله دهشتګردي جوړه کړې ده موږ په سر باندې ډالر دغه ریاست علي انشاءالله په دې باندې به خبرې هم کوو په دې باندې به انشاءالله لفونه هم